خوښي له تاسو سره هم شریکه کړم. رنګ خو یو شیک رنګ دی او یو ښایسته رنګ دی. خاله برید زم نفریدی السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، په یوټیوب کې د حسینه همدرد په نامه یوټیوب چینل سرچ کړئ، سابسکرایب کړئ او له دوستان سره مو شریک کړئ. بیننده عزیز در یوتیوب چینل حسینه همدرد را سرچ کرده سابسکرایب کنید و با دوستان نازتان شریک کنید تا همه تان از دیدن ویدیوها لذت ببرید. السلام علیکم ګلونو لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او هر چیرې چې یاستئ، که د هېواده دننه یاستئ یا د هېواده بهر، خوشحاله او آرامه اوسئ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن اوسه. ګلونو ډېره مننه چې زما یوټیوب چینل مو سابسکرایب کړی دی او ویډیوګانې ګورئ او ترڅنګ هم ښکلي نظرونه او اندونه مو، ترڅنګ هم انتقادات او پیشنهادات هم راسره شریکوئ. او نننۍ ویډیو هم ده چې موسی جان دا چې موسی جان د 2 میاشتو څخه یعنی پوره 2 میاشتې نه شو، ما غوښتل چې دغه ورځ ورته ولمانځم او اینجا بشي. خب نو ما غوښتل چې دغه ورځ ورته ولمانځم او د ترڅنګ به مې غوښتل چې خپله دغه خوښي له تاسو سره هم شریکه کړم او یوه ویډیو درته جوړه کړم. نو خدای دې وکړه چې تاسو هم د ویډیو تر پای راسره اوسئ او د ویډیو مو خوښه شي او خوند ترېنه واخلئ. د دې ترڅنګ هم خپلو ګلونو خویندو او میندو ته وایم چې تاسو هم کولی شئ چې لږ څه زما د ویډیو څخه تاسو هم کولی شئ چې یو آیډیا واخلئ او تاسو هم خپلو بچیانو ته، خپلو ماشومانو ته دغسې ځانګړې ورځې ولمانځئ او هغوی ته یو یادګار پاتې کړئ. اوس خو هر څوک ټلیفون لري، هر څوک کامره او د هر څه په کور کې شته، کمپیوټر یا هم هارډیسک، هر څه چې موږ کولی شو دغه ښې شیبې ټولې ثبت د کمرې کړو او ځان سره یادګار پاتې کړو. کله چې دغسې ګلالي ماشومان مو غټ کېږي، لویېږي، نو دغه ویډیوګانې وګوري او خوښې وسي، خوند ترېنه واخلي. نو موسی جان مو تیار کړو، هوره جان مې تیاره کړې ده، زه او قجان هم تیار یاستو چې لاړ سو ورو ورو. یو موسی جان پاتې دی، موسی جان به هم تیار کړو او په ګډه سره د ویډیو تر پای راسره اوسئ چې زه دغه ورځ څنګه لمانځم او چیرې ځو، څه پلان لرو. نو موسی جان ته به جامې ور واغوندم او له خیره حرکت هوره جان هم لکه څنګه چې تاسو وینئ همیشه چې زه موسی ته جامې راغوندم هغه هم د خپله ګوډي راواخلئ او د دې کالي د دې لپاره ویستل دي ځکه زه همیشه موسی ته سپینې جامې راغوندم د دې لپاره چې دا موسی ته شباهت ولري، ځکه موسی جان هم ویښته کم دي نو د ګوډي ویښتان هم نشته دي، کلکه ده او د هغې لپاره نو هوره جان هم همیشه چې زه موسی ته جامې راغوندم نو د موسی جامې اغوندي او ګوډي ته یې راغوندي. نن مې غوښتل چې موسی ته تورې جامې ور واغوندم او دغه تور کمیسک ورته واغوندم انشاءالله چې ښه پې ښکاره سي، ځکه چې تور رنګ خو یو شیک رنګ دی او یو ښایسته رنګ دی. موسی جان، موسی جان، قندوله قندوله، موسی شیر بچمی، موسی مقبول، موسی جان، موسی موسی 2 میاشت نشو، موسی بابا
موسا جان این موسا این موسا باش بیتر دیگه شبکی صبر بنور بوتونه تا درکن دخونن موسا تا رامونون بچه بیدیده با بودید بپوشم آفرین موسا جان موسا جان ماشاءالله 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 نه گلونو موسا جان تمی جمع رو آغستلی موسا جان بخی چمتو ده بچیم باش بخوش روی گنده من د موسی جان کالی و بوټونه د هوره جان ګوجي زړوي هوره جان تا بوټونه چیرې دي تا شوز چیرې دي از تو کجاست چک چک خوب آنش دیگه بریم زد لارس ماشوم چې اوسې په ځانګړې توګه کله چې د هوره جانې په عمر اوسې د 2.5 کالو یا 2 کالو نه هغې خواته ماشاءالله داسې ډېر ځیرک دي او نو یو خو ډېرې جالبې پوښتنې کوي چې زه مطمئنه تاسو به هم دا تجربې لرئ د خوږې تجربې او بل ډېر ښه خبرې کوي غږېږي نو د ماشومان خو تر 1 کلنۍ پورې د کورنۍ رئیسان اوسي یعنې موږ نباید کله چې وایي چې ماشوم ده او هغه سره داسې رویه وکړي چې خدای مه کړه هغه په روحیه باندې ډېره منفي تاثیر وکړي بلکې باید ماشوم داسې وروزو په خپل کور کې تر 1 کلنۍ داسې رویه ورسره وکړو لکه ماشوم چې د کور رئیس و مشر اوسي هره خبرې تر یو حده ومنو ځکه چې دا بیا دا دی صحیح شو بچه صحیح شو لارسو لیدونکو موسی جان چمتو سه تر څنګ به زه د موسی جان ځینې عکسونه هم اخلم صحیح ده بچه مثلا په عامه اصطلاح ویلی سو هغه فیسبوکي عکسونه ویډیوګانې یا د ټیک ټاکي ویډیوګانې چې نوره نړۍ کې ډېری کله د ماشومانو اخیستل کېږي یا یادګار تر ساتل کېږي نو هغسې ویډیوګانې به زه هم واخلم او طریقه به یې هم تاسو در وکړم چې څنګه موږ له ساده او اسانه وسایلو څخه کولی شو استفاده وکړو او ښکلې ښکلې ویډیوګانې او عکسونه د ماشومانو لپاره واخلو نو اوس به لاړ شو له خیره په ګډه تاسو هم ملتیا وکړئ لاړ شو خدای شکر گلونو مونږ روان یو هوره جان سلام چیرې ځې چیرته سلطان چې سلطان ته نه ورځو بل چیرې ځو موسی جان مو هم راواخیسته نو روان یو منتظر اوسئ چې مونږ چیرته ځو مازدیګر دی نو دا وخت لږ څه رابندي اوسئ خو نکو لږ څه رابندي اوسئ نو دا هم ښایسته د کابل جان شارنو سیمه
سلام قای جان. سلام با ما، خدا کنه جور صحتمند باشین. ما آمدیم طرف شارنو با خرید کردن. ببینیم یک کیک پیدا کنیم با موسی جان. این افشا کرده که ما کیک فروشی میریم. دیگه مجبور شدیم. خاله باید افشا کنیم. جان؟ کیک. کیک. خب بریم کتاکی گلیدون کلار بسی و یو خندور کیک بخواه. سلام علیکم، بدر خود هستیم. بس خود هستیم. شکر. ما یک دفعه میایم به کیک گرفتن. اجازه خواست، ما به اجازه گرفتیم. البته غټ کیک نه پکوم، وړوکی پکوم چې یوازې د نن او سبا ساړسته ورجانې وخورم. کیک کافي دی که شم Кайта чі кедی؟ کجا میری؟ کی است خورا جان؟ خاله خاله جان تست؟ خورا جان چی شای خوری؟ چی شای؟ Pizza. Burada için mi? Burger. Ha? Chips. Chips mi yakari? Çay da geçiyor. Çay. بیا هم سلام ګلونو موږ راغلو شارنو سیمه کې د کفتریا رستورانت ته ځکه چې د کفتریا رستورانت هر کسان چې ورته راغلي دي ډېر یو ښه شین انګړ لري چې د
ویډیو اخیستلو لپاره ډېر زیات مناسبه ځای دی. لږ څه غالمغال شور ماشور پکې ډېر دی، خو خیر دا یو عادي خبره ده. نو فامیلونه دي راځي، لکه موږ چې راغلي له خپلو ماشومان سره، نورې کورنۍ هم راځي. یو ښه رستورانت دی، خواړه یې هم ډېر زیات خوندور دي، قیمتونه یې هم مناسبه دي. اوس ځینې کسان وایي چې قیمته دی، د هغه لپاره موږ نشو تللی، ولې کفتریا رستورانت قیمتونه یې مناسبه دي. کولی شئ چې راسئ د دوستانو سره، د کورنۍ سره او د دغې ښکلې فضا څخه خوند واخلئ. عموما موږ چې کفتریا ته راځو ناوخته به راتللو، یعنې د شپې مهال به راتللو، ولې نن د دې لپاره چې ما غوښتل چې د عکس اخیستلو د ویډیو لپاره چې ښکلې راسي، نو وخته راغللو او موسی جان مې هم راوسته، خو متاسفانه موسی جان ویده شوی دی. نو موږ به هم منتظر اوسو چې موسی جان راویښ سي او زه یې ویډیو واخلم، کیک په ګډه سره قطع کړو. نو تر هغه وخته په تمه اوسو. چای مو فرمایش ورکړی دی تر څو چې یو خوندور او شین چای راوړل کېږي. زه مطمئنه یم چې د موسی خوب به هم پوره سي او موسی به هم راویښ سي. نو هوره جانه هم مصروفه ده په د خوړلو، د مینو ګوري او فکر کوي چې درسونه دي نه لکه. هوره جان چی خوریم؟ هوره ته چی دی؟ ها هوره مصروفه ده. موسی جان ته په تمه یي چې موسی راویښ سي. تر هغه تاسو هم راسره ملتیا وکړئ، ځکه چې تر ویډیو تر پایه ډېر زیات پلانونه لرم چې موسی ته دغه شیبې څنګه ولمانځو. لکه څنګه مې چې مخکې هم یادونه وکړله اجم لکه څنګه مې چې مخکې هم یادونه وکړله د دغو وړو خاطرو څخه باید مونږ تجلیل وکړو، لمانځنه وکړو، ځکه ژوند خو همدا دی، تېرېږي. که هر څومره سخت هم ونیسو ژوند تېرېږي، او که هر څومره په خوند ورته وګورو، په خندا ورته وګورو، په مسکا ورته وګورو، هم ژوند تېرېږي. ولې بیا د دواړو په منځ کې فرق وي. کله چې ژوند ته مو په سختۍ وکتل، په کرکه مو ورته وکتل، ژوند هم زموږ په مقابل کې همدومره ځان کلکوي، ځان سختوي او بېرته په مقابل کې هم راته خپله ټنډه تر ونیسي. خو که چیرې ژوند ته مو په مسکا او خوشحالۍ باندې وکتل، حالانکه هر څومره ستونزې هم په ژوند کې موجودې وي، نو هماغه ده چې ژوند هم موږ ته ځان نرموي او راته مسکي کېږي، راته خاندي. نو ژوند مو همیشه رنګین اوسه، همیشه له خندا او مسکاو څخه ډک اوسه. د ټولو هر څوک چې په ژوند کې ستونزې لري، په ګډه به ورته دعا وکړو چې ستونزې حل سي. نو راسره ملتیا وکړئ، یو څو شېبې به مونږ هم په تمه اوسو چې موسی جان راته راویښ سي. د کفتریا رستورانت ښه والی دا دی لیدونکو چې د ماشومانو لپاره ډېر ښه د لوبو وسایل هم لري، او داسې دغه ټالونه او ګازونه یې هم شته چې ماشومان نو ورسره واقعا راحته وي، خوشحاله وي. ګلونو هوره جانې زه دلته په دې ګاز کې کېنولې یم او دا خپله راته ګاز راکوي. نو زه به هم د دغه موقع څخه خوند واخلم او څه ورته وایي دا چانس مو له لاسه نه ورکوم، نه بېرته به خپل ماشومتوب په یاد باندې ګاز وخورم. حالانکه په ماشومتوب کې مې هېڅ ټال او ګاز ټال کې نه یم ناسته، ګاز مې نه ده خوړلی، ولې دلته پیغلې غټان واړه ټول نامخده په ټالونو کې خوري او ګاز خوري، خو لږ څه شور ماشور او بیروبار د ماشومانو ذوق ته زیات دی. داسې وینئ چې ماشاءالله ماشومان ډېر زیات راغلي دي. نکو هوره جان، هوره نکو.
سالک ما بخیر تمام شده. کیکک برش گرفتیم که تکلیل شد ماگیش و بخیر یک ساله شد که سالگریش هم باز بخیر استاز تا یک ماباد برش تکلیل کرده بریم کتی کیک دیگه هورگه که ما که هست کیک زیاد خوش داره هیچ نمیمان ما را که کیک قطع کنیم دیگه پیش از پیش شروع کرده بود به کیک حالا طاقتش نمیشه دیگه اونم مربایش با زیاد خوش هم داره که زیاد مضر است با گلون دیگه تفرکا سلامت شوقشان که از اون چیزایی قیمت برسن کلیزه کیک دی موسا دی ولی موسای نسی خوڑلی نو دغه لپاره شاید موسا هم وشي چې کیک زما په نامه اخیستی نوم هم زما بد کړی چې د موسا دوه میاشتنیتوب تجلیل کوی ولی زه کیک نسم خوړلی خو خیر کله چې موسا جان شپږ میاشتنی سه بیا به وروسته هغه نه ورته جبران کوو زه نه پوهیم چې د موسا به هم لکه د هورې په شان کیک خوښېږي او که نه خو د هورې خو نامخله شیریني او کیک ځکه زیات خوښېږي نو موسا جان ته به یوازې همدومره ولمانځو دغه ویډیو دې ورسره یادګار پاتې شي د دې لپاره چې پوه شي چې مور او پلار ته یې ډېر زیات ارزښت لري سره له کورکۍ سره نو دا هم د موسا جان دوه میاشتنی او ډوډۍ هم راوړله اچھا دا هم نو زما د خوښې خوړه د موسا جان د دوه میاشتنیتوب په بانه باندې ما هم نن غوښتل چې لرم د زړه د پیزا نوشیجان کړم ځکه چې نه پوره جنت موسا جان دی موسا ډېر به نه ځوروم یو څوک چې عکسونه به واخله هغه به هم د زه له تا سره شریک کړم پوره هیڅ هم نه پرېږدي کیک هم پرې نه ښه اوس پخوانۍ هم نه کېږي خو ښه پاچاهي ده نو څه ووایو
خدا شکر. قدرمنو خویندو محترم ورونو ډیره زیاته مننه کوم چې زما ویډیو مو وکتله. انشالله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی اوسي او درته خسته کنه نوي تمامه شوي. ډیره زیاته مننه کوم او زما وړوکې هورې جانې ته او موسی جان ته هم د نیکۍ دعا وکړئ، د خیر دعا وکړئ او الله پاک دې سره له ټولو مسلمانانو او د ټولو مسلمینو د بچیانو د الله پاک زما د ماشومانو هم ساتندوی اوسي، حفاظت دې وکړي او د نیکیو هدایت دې ورته وکړي، ځکه چې هدایت کوونکی الله تعالی دی او همیشه مونږ ته دعاوې کوئ، ځکه چې تاسې ګلونه تل زموږ په دعاګانو کې ځای لرئ. الله مو خوشحالي نصیب که هغه کسان هم چې د ماشوم د درلودلو په هیله دي. الله پاک مو د خیر د هلک او نجلکۍ په نعمتونو باندې ونازوه او دغه خوښي د خدای پاک تاسو هم در نصیب کړي. ډیره زیاته مننه کوم چې ویډیو مو ولدله. خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې اوسي. تر بلې ویډیو چې بیا هم زه ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسې ټول په مهربانه او بښونکي څښتن تعالی سپارم. لوی الله مو مل شه، ښاد او بریالي اوسئ.